کنسلګرۍ تړلې او په تاسې تور پورې کړی چې ګینې دا یې په چارو کې د خپلو ګټو په خاطر مداخله کوي، ستاسې ځواب؟ پاکستان د کنسلګرۍ دلته په جلال آباد کې د کارونو نه خوښ نه یو. روزانه په دې کې په لکاو روپۍ ښکته پورته کېږي د ویزې په پروسه کې. حتی هغه ارقام یا هغه معلومات چې موږ ته رسېدلی د 15,000 نه تر 20,000 کلدارو پورې د یوې ویزې قیمت ده. موږ د افغانستان د ولسونو په وړاندې د یو مسؤل شخص په صفت باندې چې متاسفانه روزانه دلته د افغانانو د موږ د خویندو او ورونو عزت اصلا صدمه ورته رسېږي، هغه وهل کېږي، هغه ټکول کېږي، هغه له پښو لاندې کېږي. موږ د ډیپلوماتیکو ملي او نړیوالو نورمونو په رڼا کې د دې حق لرو چې د کنسلګرۍ نه د باندې د خلکو تنظیم، د هغو امنیت او هلته د فساد مخنیوي په وړاندې باندې اقدامات وکړو. موږ به هیڅکله د کنسلګرۍ په داخلي امورو کې مداخله ونه کړو، ولې د هیڅ چا ته به د دې اجازه هم ورنه کړو چې د کنسلګرۍ نه د باندې د افغانانو په عزت باندې لوبې وکړي او یا هلته د رشوت دپاره زمینه مساعده کړي. دا د موږ مسؤلیت ده تر څو هلته شفافیت منځته راوړو. کنسلګرۍ وړاندې موږ سره په خبرو کې ویلي وو چې دوی فساد نه کوي او له کنسلګرۍ د باندې فساد کوي. ستاسې معلومات په دې باندې؟ نو دا خو واضح ده، کله چې موږ اقدام کوو او غواړو د کنسلګرۍ د باندې د فساد مخه ونیسو، بیا ولې دو په مقابل کې غبرګون ښیي. نو خو د دې نه معلومیږي چې یو نوع د باندې فساد دننه سره تړلی ده. زه د ننګرهار او ټولو هغه ولایتونو اوسېدونکو ته چې هغه د پاکستان کنسلګرۍ نه په جلال آباد کې ویزې اخلي، د دې اطمینان ورکوم چې موږ به د فساد په مقابل کې لکه په نورو برخو کې چې جدي یو، د ویزې په اخیستلو کې به هم د فساد مخه نیسو او هېڅ چاته به د دې حق ورنه کړو چې د ډیپلوماتیکو ادارو نه د باندې د موږ په داخلي امورو کې مداخله وکړي. هغوی د کنسلګرۍ د تړلو پر دوام ټینګار وکړي، بالاخره تاسې بدیل څه ګورئ؟ زه فکر کوم موږ دا موضوع هم د بهرنیو چارو وزارت او هم تر ریاست جمهوري پورې رسولې ده. دا به مشرانو ته پرېږدو چې څه کوي، ولې که دو په دې باندې کنسلګري تړي چې مثلا د فساد مخه نیول کېږي او یا موږ خپله حقه حقوقونه دفاع کوو د باندې چې د دو مسؤلیت هلته نه ده، نو موږ هم زه فکر کوم دې ته ډېر لیواله نه یو چې د دو کنسلګري دې خلاصه شي، ځکه موږ ته د افغانانو ابرو عزت د هر څه نه لوړ ده.